یو مور ده زوی یې ورک دی آیا په عدالت کې زموږ خپله ژبه نه ده اف آی آر چېرته به کوي که په ټي وي څوک راته لګېږي وي ټلویزیون باندې څومره چینلې وي که په رډیو وي د بلې ژبې وي نو زما د وطن خلک خو د دنیا د حالات نه هم نه دي خبر د دنیا د سیاست نه هم نه دي خبر د دنیا د یو طرف نه دي خبر عام ولسونه یادوم زه یوازې یو مخصوصه طبقه چې تعلیم یې کړی ده نه عام ولسونو پوهه په مغلظ سیاست باندې بیا دوی اظهار نشي کولی یو ډرایور دی اوس ډرایور زما د وطن ډېره لویه طبقه ده دکانداران دي ډېره لویه طبقه ده مزدوران دي بزګر شو ډېره لویه طبقه ده زما د وطن هغه ریپرزنټیشن نشي کولی هغه غریبان لوی احتجاج وکړي لوی ژبه وایي انسان وي خو چې رامخکې کوئ زه نشم غږېدلی ولې چینل ته به په اردو غږېږي تلفزیون به په اردو کوي ډي سي سره به په اردو خبرې کوي ګونګ شو یو پوره نمایندګي ګونګه شوله اوس بیا د بل نه متاثر شوی انسان به مخکې راځي هغه به په ډېر ډیپلوماټیکل انداز زما د وطن هغه شوچه طرفونو وینه څه کلکه خبره کوي هغه به په نرمه وپرسته کي بیا به درته د کامپرومایز څوک ووي نو محترمو سیاسي لحاظ سره د بل نقصان دا دی چې ستا په خاوره اصطلاحاتو نه پوهېږي اصطلاحات د معنا اسلامي بایشاره په دې نامه باندې یو استعمار پلی دی چې دا ومنه معنا هر څه د خپل اصطلاحات استعمال کړي ته پرې پوهېږې نه بیا چې هر څه په هغه باندې روان کړی اصطلاحات د ده دي چوکاټ بدلی د ظلم نه خلاصېدل هم احکام ته ګران دي ولې که چیرې دلته د خپلې ژبې خلک وي څوک ظلم نه کړي یا دی ظلم کوي زه د ده سره په خبره پوهېدلی شم څه نه څه طریقه سره یو انسان کنوینس کېدلی شي چې یاره دا داسې نه ده داسې ده خو چې بله ژبه شي ته صحیح اظهار نشي کولی مظلومیت نه پیدا کېږي مظلومیت څوک پوهولی نه شي ریپرزنټیشن وبېل شي دا چې مونږ وایو چې پارلمان کې پلان کې بیان وکړو پلان کې وکړو ژبه د کام پېژندګلي ده ځکه چېرې په ډېر د دنیا په بل کونج کې هم روان یم اچانک مې د خپلې ژبې یوه جمله واورېدله ما ته اندازه ورغېده چې دلته مې یو ورور شته پېژندګلي ده زما د وطن او د ده سره نزدیکه زما د وطن یو فرد کې هم یو وګړی کېناستلو هغه وګړی ځکه زما دفاع نشي کولی چې ټول عمر چې د پردو تعلیمونه وکړي پردې ژبې زده کړي نو هغه به دفاع څنګه کوي نو د هغه که په خپله ژبه وایي چې دا دا دی دا دا دی دا دا دی دا پرایمري سیکشن خو به بیخي د منځه وتلو نور چې څومره هم سیټاپ دی دا نه کېږي اول خو پوهېدل نه کېږي دومره پردۍ ژبه چې کومه ده په دې کې چې کوم تا ته تعلیم ایجوکیشن درکول کېږي دا ته د پردی ښکاري انټرسټ نه پیدا کېږي زړه نه لګي پیدا کېږي دلچسپي نه پیدا کېږي اوس پته نشته د ماشومان کوي که نه کوي پخوا چې موږ په سکول کې وو نو دا کار به ډېر کېدل څوک به په نیمه چوټي پټ شول څوک به رانغلل څوک به په لاره کې ناست وو زړه نه لګېدل د خلکو ولې انډرسټینډینګ چې د کوم شي نه وي تاسو ټول ځوانان یې سپین ږیري اس د ژوند تجربه خو به مو کله شوی وي هر هغه کتاب که یې ډېر څوک ښه درته یاد کړي چې نه پرې پوهېږئ یعنې 15 پاڼې ته نشي ویلی بیا خو چې پرې پوهېږئ بیا په یوه ورځ کې 300 پاڼې هم ویلی شي نو چې ستا پوهه نشته دی دا ستا زړه نه لګي نو چې په علومو کې ستا زړه نه لګي نو ته د کم پرمختګ چاته کوې په څه شي کوې دومره خبره دا ده چې د یو بچي پوهه چې کومه ده دا هم په سکول کې ده خو په سکول کې دی 8 ګنټې وي 14 ګنټې دی په کور کې وي سکول کې ټوټل 6 ګنټې یا 8 ګنټې زیات نه زیات چې مې ماته نه 14 ګنټې دی په کور کې دی اوس دلته په کور کې یو طرز دی هلته بل طرز دی هلته بله ژبه ده دلته بله ژبه د مور پلار او د سکول په منځ کې هم ګپ دی انډرسټینډینګ نشته دی د یو بل نه سره پوهېږي نو د عذاب بیا د تربیت کې کمای راځي هغه د سکول طرز او د کور طرز دا د یو وخت پر د یو بل سره په کشمکش کې تېرېږي د یو بل په اسنادو کې نو بیا هم دلته یو بیا ګپ پیدا کوي چې هغه زموږ پوهه
نشي کولی. د بل وطن د بلې خاورې ژبه چې ستا خاورې ته راغله دا ستا په اولسونو کې فاصلې زیاتېږي. هر هغه څوک چې تعلیمونه یې کړي دي او هر هغه څوک کلیوال خلک چې بې تعلیمه دي دا د یو بل سره بحث نه کوي، کوی هم نه شي. د بې تعلیمه خلکو په ذهن کې دا د پردو ژبو زده کړي خلک چې کوم دي چې دوی د یو بل سره په الفاظو نه پوهېږي، په ټکو نه پوهېږي، د یو بل سره په جملو نه پوهېږي، نو دوی ته د هغه صحبت خوند نه ورکوي. هغه تعلیم زده کړی سړي ته د کلیوالو خلکو صحبت خوند نه ورکوي. دوی یو بل ته بل مخلوق ښکاري. تعلیم یافته خلکو ته د بې تعلیمه خلک بل مخلوق ښکاري. هغه بې تعلیمه به د تعلیم یافته پورې دومره ډرامې کوي که تاسو د کلیوال خلک دروغه ډبره څنګه ټوکې مسخرې کوي. نو دغه دا هم چې دا یو ګپ هم پیدا کوي چې ستا په خپله، خو که چېرې په خپله ژبه کې وایي نو تعلیم یافته خو ډېر ښه خلک دی، هغه په اسانه خپل خلک پوهولی شي. خو هلته خو د بلې ژبې ټکي دي، توري دي چې په هغه دی پوهېږي نه، دا مسخرې او دا ګپ جوړ شي. نو چې څنګه د فاصلې جوړې شولې دلته تعلیم یافته خلک څوک یو دوی پوه هم دي او هنرمند هم دي، یعنې هغه به ډاکټر وي، هغه به انجینیر جوړېږي، هغه به فلسفي وي. نو د دوی هلته بیا زړه نه لګي په کلي کې، دلته دی نقل مکاني کوي. دوی ځي د هغې سوسایټۍ، د هغې ټاون، د هغې نوي جوړ شوي یعنې دا چې کوم تعمیرات دي چې هلته داسې خلک اوسېږي چې دوی ورسره پوهېدلی شي، دوی ځي. نو چې دوی څنګه لاړلو ستا سوسایټي چې کومه ده، ستا معاشره چې کومه ده هغه پاتې شوه او د جمود شکار شوه. په هغه جمود شوه، ودرېدله په ځای. ځکه ودرېدله چې یو معاشره ته چې هنر نه راځي او پوهه نه راځي دا به په مخ څنګه تللی شي؟ ډاکټر صاحب دا جمود دی. نو مسله دا ده چې دا جمود راشي، همدغه جمود جدت ختم شي. جدت باندې پوهېږي؟ انساني ژوند په جدت قایم دی. زه یوازې د ټوکې مثال درکوم. څوک ټرایي وکړي، پخوا به یو ځای موبایلونه وو 11 10 11 12 چاته به یاد وي دلته. ته په نن وخت کې واخله او په کور کې نه وی واخله، ورور دې ورکړه، په پس بیا در وګورې ډېر به خفه شي چې تاسو څنګه د دې لایق وشئ. ولې دا موبایلونه اوس جدید شوي دي، هغه ډول سیټ اپ نه کېږي په جدید دنیا کې. نو چې جدت نه وي ستا پخوانی د خپل چې کوم هنر دی هغه دې هم ختم شه، معاشره دې بیا د جمهور سره شي. مثال درکړم، زمونږ په خاوره کې مونږ به ته پیسي وایو، د چټایي به دغه راټولېدله څه ورته وایي دغه صوابی پوزۍ دا پروډکټ زموږ د سوسایټي و. زه په وزیرستان کې اوس هم داسې ډاکټران پېژنم چې په کور کې به مور او پلار او خویندې پوزي ورته جوړول، په هغه پیسې په د تعلیم کولو زموږ روزګار و. خو چونکې زموږ د هنر او د علم نه بېخبره وو، نور دنیا د هغې نه خبردار وو، هغې په د ناستي لپاره قالین او جدید شیان راوړل چې هغه په مارکېټ کې په اسانه اخیستل کېدل. موږ یې جدت نشو کولی. زه د کلام دلته موږ ورته ډونګري وایو، د غنم چې کوم دي جوار دا به یې په اوبو کې څه دا کړل، پخوا تاسو ته به یاد وي دومره هغه به یاد کړل، بیا به یې داسې په خاوره باندې ورځ باندې سیټ کولم. ولې ورک شول؟ هغه خوراکونه ځکه ورک شول چې د نورې دنیا جدت او ساینسي توګه باندې دوی خپل خوراکونه په مخ یوړل. موږ هم د هغې نه متاثر شول، مارکېټ د ده دی، اوس د ده سامان به خرڅېږي. موږ دومره هنر دومره پوهه نه لرله چې په خوراکونو کې مو جدت راوستی وی. نور هغه څیزونه مو وراچولي وی چې په هغې باندې د جدید د نسلونو کار کېدلی، شوق او ټیسټ یې ورسره سیټ کېدلی. دا هسې وړه وړه مثالونه زه درکوم. زه پوهېږم دلته ډېر پوه خلک ناست دي. دا تکلیف زه وایم که زموږ عام پښتانه چې هغه موږ ورته لاندې طبقه، زه خو لاندې طبقه نه ورته وایم، خو د ساینس په اصولو کې چې ورته ویل شي چې غریبه طبقه ده چې هغه هم پرې پوه وي په دې هر څه. محترمو، هنر د هم هنر سره ستا کاروبار هم ختم شو. نو چې څنګه ستا لوکل کاروبار نشته دا پیدا کوي مهنګایي. هر د بل وطن شی چې تر تا پورې رسېږي هغه په هغه ځای کې دومره قیمت نه لري چې تر تا پورې رسېږي، دا ډېر قیمت لري. نو ستا لوکل صفت ټول ټوټل ختم شه، ته به په نورو کامونو انحصار کې او دا د کوم ځای نه راغله؟ دا د دغې ژبې د تعلیم ونه چې موږ پوهېدلي وایي.
مونږ هنر او پوهه په پردو ژبو کې کوله. اوس که زما د وطن یو هنرمند جوړ هم شه، هغه به د پردیو فبریکا د دنیا د نورو قامونو چې کوم پراډکټس دي دی د هغو علومو ماهر جوړېږي او هغه به په مخ وړي. نو معاشره چې ستاسو سایت په مخ څنګه ځي؟ محترمو دا ډېر بیسک دی، بنیادي. اوس هم زموږ ژبې دومره سره خرابه شوي دي چې یو تقریر هم چې 5 منټه کوې هم نه شي په خپله ژبه کې سره پوره کولی. ولې بیا د اختیار راشي. که زما نصاب په پښتو ژبه کې وای، که زما واکداران زما دا کم خپل خیرخواه خلک وای، نو بیا هم آسانه وه ماته. مونږ وایو مور ته احترام، نو د مور ژبه ته هم احترام، د مور وطن ته هم احترام. نو مور ته احترام په ازادي کې کېږي، په غلامۍ کې نه کېږي. مور ته احترام په غلامۍ کې به مور هم چاړي، ته به هم چاړي. نو محترمو دغه د بلې خاورې ژبې د بلې خاورې افکار راوړي او تعلیمونه هم راوړي. دا په روایاتو کې منفي ارتقایي عمل جوړوي. هره معاشره، هره سوسایټي د وخت د بدلېدو سره د نویو تقاضو په خاطر د نوي فکرونو او د نوي ژوند سره مخ کېږي. دا ته وایي یعنې ارتقایي قدرتي ارتقایي عمل. دا نیچرل کېږي، نیچرل ایولیوشن پروسس. خو زموږ په خاوره باندې هغه کېدلی ځکه نشي چې یو خو پردۍ ژبې دي، بل اختیار د پردو خلکو په لاس کې دی. زه یو نن مثال درکوم. دا د 1998-99-2001 خبره ده چې په قبایلي سیمو کې د سکولونو مقابله شروع شوه او د تعلیم په طرف باندې توجه زیاته شوه. دا نیچرل دی، قدرتي. اچانک هلته طالبانایزیشن جوړېږي، هلته یو داسې فکر، یو داسې شکل جوړېږي چې هغه بېرته د زموږ کوم نیچرل ارتقایي عمل کې ده، هغه د یو بل عمل سره مخ کېږي. افغانستان هم چې هر ځل د یو ځای ته رسېدلو ته رسېږي، هغه بیا د مسګردو سره مخ شي. داسې طریقه سره زه یو بل مثال درکوم چې زموږ یا د قدرتي عمل چې کوم دی چې هر کام ورسره لږ په مخ فارورډ کېږي او مونږ یې متل کړي یو نسي. پېښور ښار تقریبا ټولو باندې بلېږي. دا ښار د پښتون قام د ضرورتونو هم، د علاج هم او د روزګار سبب جوړېدو نیچرلي قدرتي. خو بیا څه کېږي؟ بیا کېږي دا زه د موټروې نه یم خلاف، زوانهار ځای جوړ شي. د سوات نه یوه جوړېږي، اسلام آباد ته موټروې، د ډیري خان بند او د دغو سیمو نه هم جوړېږي. د پېښور روډونه کنډر کنډر پرېږدي. اندرون ښار چې کوم دی په کاروبار کمېږي. بیرون په ښار کې ټولو د نشو اډې جوړېږي چې یو معذب انسان ازاد ځای شي. پوره یو ښار پاک کېږي لکه دی. چا ورته فکر نه. دا صرف زه دا قدرتي ارتقایي عمل بیانوم چې هغه څنګه دوی یعنې په یو طریقه سره، په یو منصوبه سره بیا د منځه یوسي. اوس د سوابۍ خلک د سوات داسې د ډېر هغه چې پېښور ته ځي ته راغلي وه، د اسلام آباد ډېر ایزي پرېوځي. د ډي خان د لکه مروت د وزیرستانونو خلک ته هم اوس هم چې مونږ ځو د پېښور په لار نو چې ته مریض یو 10 کیلومتره کې ډاکټر دی، یو په 80 کې 80 ولته روغ ستا 10 کیلومتره والا ټول کچار وړی. نو کچار وړی مریض خرابولی نه شي. دا مقصد د ژبو په حواله سره مې بل درس ته یوړ. خو دا صرف زه د ارتقایي عمل چې په هغه باندې قانونه خپل د ضرورتونو مطابق او د نویو حالاتو مطابق د یو نوي عمل سره مخ کېږي او قدرتي کېږي. موږ ته هغه قدرتي عمل هم بیا منځ ته نه راغی او د دغې منفي ارتقایي عمل هېڅ ادراک ځکه نه شي کېدلی چې دا ټول سیټپ هغه ذهنونه کوي چې هغه نه ستا د ژبې، نه ستا د کلتور او نه ستا د مفاداتو محافظ دي. او د ده سره نزدیک زما د وطن یو فرد کې هم یو وګړی کېناسته. هغه وګړی ځکه زما دفاع نه شي کولی چې ټول عمر چې د پردو تعلیمونه وکړي، پردۍ ژبې زده کړي، نو هغه به دفاع څنګه کوي؟ نو د هغه خبره مې په دې پرې کوله چې دا ځان له خپل یو څه لږې روایات هم لري راوړي، د ناستې فاصلې لري شي. د دغه بل یو سیاسي اړخ ته راځو د ایجوکیشن نه هم ګونګ شي.
زه مثال درکړم یو مور ده زوی یې ورکړی آیا په عدالت کې زموږ خپله ژبه نه ده اف آی آر چېرته به کوي که په ټي وي څوک راته لګېږي چې ټلویزیون باندې څومره چینلې وي که په ریډیو وي هغه بلې ژبې وي نو زما د وطن خلک خو د دنیا د حالات نه هم نه دي خبر د دنیا د سیاست نه هم نه دي خبر د دنیا د یو طرف نه دي خبر عام ولسونه یادوم زه یوازې یو مخصوصه طبقه چې تعلیم یې کړی هغه نه عام ولسونو پوهه په مغزي سیاسي طرف نه دی بیا دوی اظهار نشي کولی یو ډرایور دی اوس ډرایور زما د وطن ډېره لویه طبقه ده دکانداران دي ډېره لویه طبقه ده مزدوران دي بزګر شو ډېره لویه طبقه ده زما د وطن هغه ریپرزنټیشن نشي کولی هغه غریبان لوی احتجاج وکړي لوی شبه وایي انسان وي خو چې رامخکې کوئ زه نشم غږېدلی وایي چینل ته به په اردو غږېږي تقریر به په اردو کوي ډي سي سره به په اردو خبرې کوي ګونګ شو یو پوره نمایندګي ګونګه شوله اوس بیا د بل نه متاثر شوی انسان به مخکې راځي هغه به په ډېر ډیپلوماټیکل انداز زما د وطن هغه شوچه طرفونو وینه څه کلکه خبره کوي هغه به په نرمه وپسته کي یا به درته د کامپرومایز څوک ووي محترم سیاسي لحاظ سره د بل نقصان دا دی چې ستا په خاوره اصطلاحاتو نه پوهېږي اصطلاحات معنا اسلامي بایشاره په دې نامه باندې یو استعمار پلی دی چې دا ومنه معنا هر څه د خپل اصطلاحات استعمال کړي ته پې پوهېږي نه بیا بیا چې هر چا په هغه باندې روان کړی اصطلاحات د ده دي چوکاټ بدلی د ظلم نه خلاصېدل هم احکام ته ګران دي ولې که چیرې دلته د خپلې ژبې خلک وي څوک ظلم مه کړي یا دی ظلم کوي زه د ده سره په خبره پوهېدلی شم څه نه څه طریقه سره یو انسان کنوینس کېدلی شي چې یاره دا داسې نه ده داسې ده خو چې بله ژبه شي د صحیح اظهار نشي کولی مظلومیت نه پیدا کېږي مظلومیت څوک پوهولی نه شي ریپرزنټیشن وبېل شي دا چې مونږ وایو چې پارلمان کې پلانکي بیان وکړو پلانکي وکړو ژبه د کام پېژندګلي ده ځکه چېرې په ډېر د دنیا په بل کونج کې هم روان یم اچانک مې د خپلې ژبې یوه جمله واورېدله ما ته اندازه ورغېده چې دلته مې یو شته پېژندګلي ده دا زما د وطن دا زما د ولسونو ژبه کې خلک د یو بل سره کنټیکټ کوي پرې پوهېږي سره دلته خبره وشوه د روزګار چې روزګار په خپله ژبه کې خلک چې د اثراتو نه دي خبر چې د بل وطن انسان راغی او هغه ټول دوکانونه لیدل چې په دې یې د پښتو ژبې لیک کړی دی تاسو یقین ومنئ د ده په زړه کې نه یره کړی ته خپلوالي نه محسوس کوي دی د خپلې ژبې کې روزګار مزاحمت دی په خپله ژبه کې روزګار چې کوم دی دا د پردو خلاف لویه منصوبه ده چې موږ پرې جوړوو دا پرېشر جوړوي په پردو خلکو که ته د ده په ژبه کې ورته ولیکې دا یې وایي چې که دا پاس دی راته تسلیم دي کم سے کم د دوکانونو دروازه کې چې نه کو تسلیم په لحاظه بیا هم دا خبره کومه د چا نه غواړئ ژبه په کوم طرز یې غواړئ هر طرز ورته خپل کړه ستا ژبه به هم دغسې خواره وي ژبه خپلواکو قانونو ساتلې ده غلام نه ده ساتلې دا تاریخ دی که تاریخ نه منئ انکار ځنې کوئ بیا ما وویل چې هغه کتاب او دلیل راوړئ چې زه یې هم بدلم بیا د دنیا یو غلام کام ده ژبه اقتدار دی ګوره پیرنګی پیرنګي ژبه ډېره استعمالېږي ولې ده په ډېرو ملکونو باندې اقتدار لري ژبه ډایرکټ قبضه ده چې تا پردۍ ژبه زده کوې ضرورت ورته محسوس کوې پوه شوې چې ما قبضه شوې ده هغه فکري لحاظ سره ښه ده هغه اقتصادي لحاظ سره کېدی شي هغه سیاسي لحاظ سره کېدی شي نو لہذا خپله ژبه ژوندۍ ساتل په دوه طرز کولی شو یو دا چې خپل کمای نه وکړو لکه ملګرو یې چې په اهمیت باندې
خبره وکړه چې موږ خپله ژبه خپله سره ووایو. دوم دا چې موږ مزاحمت وکړو د خپلې خاورې د واک لپاره. ډېر پوهانه نه یاره خپل واک وایي د خپلې ژبې لپاره به مو دومره پوهان کېنولي وایي دومره به مو چې خدای ډېره په مخ وړي وایي. دا په پردیپالو په بلواک او په زورواک سیستم کې نه کېږي. پاتې شول د دغې ملک خبره. ګرانو محترمو ملک ډېر مقدس نام دی. د غونډاګردۍ قبضې ته ملک څوک نشي ویلی. ملک د قانون او د اولسونو د تحفظ لپاره یو لویه اداره ده. د قانون د لوټلو د ځپلو و غونډاګردانو دهشتګردانو ته هیڅکله داسې اصطلاحات استعمالېدلی نه شي. خو البته سیاست او هر څه د دوی په لاس کې دي. دوی ښه اصطلاحات د ځان لپاره استعمال کړي دي او باقي ټوله زموږ لپاره. وایي اسلامي جمهوري پاکستان. تاسو د خدای وایي دا اسلامي دی دا جمهوري دی خو اصطلاحات دي. ځان له یې ټول ښه اصطلاحات استعمال کړي دي او زموږ په شان شریف خلک په وطن ماین خلک هغه حمله یا د راین دي یا عیسایي د هر ځای جنګ کوي چې د بدنامۍ هره طریقه د هغه ټول دي پکې. او د دوی په شان بدکرداره د دوی په شان یعنې او ذلیل او رذیل خلک ظالم خلک او جابر خلک هغه بیا د لویو لویو لقبونو سره مخ دي. نو داسې طرز ته موږ نشو ویلی چې کوم چلیږي. خدای دې وکړي چې موږ کې د مزاحمت ماده پیدا شي. زه دلته ټول تقریبا زموږ د فکر ملګري ولاړ دي ناست دي په دې حال کې. خوشحاله یم په دې ملګرو باندې ډېر د خدای نه چې که څه هم دا ملګري دومره تکړه دي چې که هر څه دوی تر مخته راتلل ټیکېږي نه. ما ته خلک وایي ته سختې خبرې کوې. دا خبره ډېر ډېر دې ستا موقف کلک دی. زه ورته وایم که زما په شان پیاوړي ملګري ستا په څنګ کې کېناستل نو دا خبرې به هم ډېرې وړوکې درته وښکاري. ته به وایې چې که ټوله دنیا ته مې یو چلنج ورکړی. خو البته کلک دریځ لپاره د هېچا مدد نه دی پکار. د تکړه ملګرو ملګرتیا پکار ده. که مفاد پرست خلک دې په څنګ کې ګرځوې نو هغه خپل مفادونو لپاره ډېرې یېرې لري. هغې په منځ کې بیا ډېره مشکله ده چې ته خپل مزاحمت اوږد پالې یا ویلي کولی شي. خدای دې تاسو خوشحال لري. دا پروګرام را جوړ شوی دی. ملګري ډېر په شوق راغلي دي. موږ به کوشش کوو هر څه به کوو چې نور څه هم دومره را زده کړو چې د خپل کام رهبري پرې وکړو. او زموږ پروفیسر صاحب نور امین ډېر احترام وکړ. د هغه تقریر ته به هم ټول ملګري په غور سره کښېنئ. ډېره مننه.